د ګل سندره. زه هغه کلمه یم چې فطرت په خپله ژبه وویله، بیرته یې واخیسته، د زړه په تل کې یې پټه کړه او بیا یې وویله. زه هغه ستوری یم چې د هسک له څنډو د ځمکې پر شین څادر راښکته شوم. زه د عناصرو د سترګو نور یم چې نطفه یې د ژمي په رحم کې منځته راغله. د پسرلي له ګېډې راووته، د دوبي ګرمیو یې روزنه وکړه او د خزان لاس ویده کړه. زه د مینانو ډالۍ یم، زه د خوښیو تاج یم، زه مړي ته د ژوندي له لوري آخري ډالۍ یم. زه سبایي وخته د نورو راتګ د خبرتیا پر وخت د نسیم مرستیال یم او ماښام یې د مخښي پر وخت د الوتونکو ملګری. زه په میدانونو کې په خپلو خوځېدو سره هغوی ته ښکلا وربخم او په هوا کې د ساه پر اخیستلو هغه خوشبویه کوم. زه له خوب سره نښته یم، د شپې بې شماره سترګې پر ما خوږېږي او د ویښتیا به غوښتنه کوم چې د ورځې د سترګو سره خپلې سترګې وجنګوم. زه د پرخې شراب څښم، د بلبل نغمې اورم او د شنو وښو پر چکچکو نڅېږم. د نور د لیدو لپاره مې تل سترګې د هسک په لور نیولې وي. زه خپل سیوري ته هیڅ نه ګورم او دا هغه حکمت دی چې تر دې دمه د انسان زده کړې نه دي. د لوی او بخښونکي سپېڅلي رب په سپېڅلي نامه قدرمنو اورېدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله وئ. دوستانو، زیات خوشحاله یم چې یو ځل بیا په ادب چینه خپرونه کې زه احسان الله مظهر ستاسې کوربه یم. په نننۍ خپرونه کې نومیالی شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران در پیژنم او د ده ځینې هنري نثرونه، ادبي ټوټې او لنډې کیسې درته وړاندې کوم. هیله ده چې خپرونه تر پایه راسره واورئ او له خپرونې هم خوند واخلئ. جبران خلیل جبران وتلی شاعر، لیکوال او د ادبي نړۍ پیژندل شوې څیره ده چې په 1883 کال کې د لبنان په بشره ښار کې زیږېدلی دی. د فلسفې، تاریخ، هنر او ادبیاتو په برخه کې د زیاتې مطالعې او تجربې څښتن و. د خپل 48 کلن عمر په موده کې ډېر قیمتي آثار لیکلي چې د نړۍ په نوموتو ژبو ژباړل شوي. د ژور استعداد، نوښت، حوصلې او نه ستړي کېدونکي جذبې څخه برخمن و. جبران خلیل جبران د لبنان په شمالي غرنۍ او ښکلې سیمه البشري کې نړۍ ته د ماروني په نوم یوه کورنۍ کې سترګې غړولې دي چې په خلیل جبران سره مشهور و. د هغه مور کامله رحمه نومېده. په هنر او انځورګرۍ کې لوی لاس درلود. د جبران خلیل جبران لومړی خپرې شوې لیکنې. جبران هماغه د ځوانۍ له مهاله د شعر، هنر او لیکوالۍ ډګر ته راوتی و. په 15 کلنۍ کې د الحقیقه په نوم مهالنۍ خپرونې مدیر شو او په 14 کلنۍ کې لومړۍ سندره د جبل په نوم ورځپاڼه کې خپره شوه او په 19 کلنۍ کې د خپل نقاشي هنر په مرسته د څو پوهانو لکه عطار، ابن سینا، ابن خلدون او نور لیکوالو او حکیمانو څیرې وکښلې. دی د خپلو رسمي زده کړو له پای ته رسولو نه وروسته د نقاشۍ په برخه کې د خپلو زده کړو د بشپړولو لپاره پاریس ته لاړ او فرانسه کې د خپل 2 کلن ژوند په جریان کې د نقاشۍ د بېلابېلو هنرونو له مکتبونو سره اشنایي پیدا کړه او د ارواح المتمرده یا سرکښې اروا په نوم کتاب یې ولیکه چې له بیروت نه خپور شو. د جبران خپاره شوي اثار. له جبرانه په انګلیسي او عربي ژبو کې 14 کتابونه راپاتې دي چې د خپرنیز کال په ترتیب په لاندې ډول دي: موسیقي، د دښت ناوېګانې، سرکښه اروا، اوښکې او موسکا، مات وزرونه، کاروانونه او توپانونه، تازه خبرې او تازه ټکي، لیونی، لیکونه په انګلیسي ژبه، شګې او ځګونه، مخکښ، د ځمکې خدایان، سرګردان، مسیح د انسان زوی، پیغمبر، د پیغمبر بڼ. دغه ستر لیکوال په 1931 کې د 48 کلنۍ په عمر له نړۍ نه سترګې پټې کړې. اوس درته د جبران خلیل جبران ځینې هنري نثرونه، لنډې کیسې او ادبي ټوټې درته لولم. هیله ده چې خوند ترې واخلئ. د مور په نوم د لیکوال یوه لیکنه. مور: د نړۍ د جنت په خوښونکو ترانو کې هغه راښکون نشته او نه له ربابه څخه وتونکې نغمې هغه خوږوالی لري. د غرهیزو ابشارونو آواز دومره خوښونکی نه دی او نه سمندري بادونو کې هغه نرمي شته. د 14مې سپوږمۍ ځلا دومره زړه راښکونکې نه ده. د مینهګرکې نوم سره د کائناتو ناز او اداګانو نه پرته کینې او ټولو جادویي د مور د سپېڅلې موسکا په وړاندې داسې ده لکه یو وزه چې د لمر په مخ کې هیڅ ښکاري. د نړۍ ټوله خوښي په همدې یوه کلمه کې راغونډه شوې او ټوله مهرباني په همدې تورو کې رانغښتل شوې ده.
د ټولو نیکیو غونډ همدا سپېڅلې هستي ده او د ژوند په مجلس کې شتون له هغې نغمې څخه کم نه دی چې په خاموشه او تیارو شپو کې د هر چا پام د ځان په لور اړوي او له سره یو نوی ژوند وربخي. مور نعمت دی، کم پیدا کېدونکی نعمت، بیا موندل یې امکان نه لري. د ځمکې غېږ د داسې غمیو د بیا موندنې څخه بېوسه ده او اسمان هم داسې فرښتې بیا نه رالیږي. هغه خلک ډېر بختور دي چې د داسې نعمت لرونکي دي. په سرونو یې د مور سپېڅلی سیوری او د هغې په خوږو ساګانو کې رانغښتل شوی جنت ورته یوه لویه پیرزوینه ده. خو د هغه بدنصیبه به څه یادونه وکړم چې د مور له مهربانۍ څخه بې برخې وي او د ژوند په پسرلي یې له وخته مخکې خزان تېر کړی وي. د جبران خلیل جبران ویناوې: د هغه امت په حال افسوس دی چې له دین څخه مذهب، له بیدیا څخه کوڅې او له حکمت څخه منطق ته رجوع وکړي. غم او ښادي: ستاسې ښادي ستاسې غمونه دي. هغه چینه چې تاسو ترې د خندا اوبه څښئ ستاسې له ګرمو اوښکو نه ډکه شوې. آیا له دې پرته نور څه هم شته؟ کله چې د غم تیره غاښونه ستاسې په بدن راکوزیږي، ورسره مو د زړونو په تل کې خوښي دوه چنده کېږي. آیا ستاسې د شرابو جام هم یوه ورځ د اور په بټۍ کې نه وي ویلې شوی؟ هغه نغمه چې ستاسې روح ته ارامي وربخي هماغه لرګی نه دی چې یوه ورځ د تیشۍ په وسیله له ونې راپرې شو؟ نو هر وخت چې خوښ شوئ د خپل زړه ژورو ته ښکته شئ، هلته به وګورئ څه چې تاسې خفه کړي یاست اوس به تاسې ته خوښي درکوي. هر وخت چې د غم لښکرې درنه تاو شوې، یو ځل بیا مو د زړه تل ته ښکته شئ. درته معلومه به شي چې تاسې د هغه څه لپاره ژاړئ چې تاسې په ځمکه کې د خپلې خوښۍ پیدا کوونکي بولئ. ستاسې له منځه ځینې وایي چې ښادي له غم نه غوره ده. بله ډله دا خبره نه مني او وایي هېڅکله هم نه، غم هېڅکله له ښادۍ نه غوره نه دی. خو زه تاسې ته وایم چې غم او ښادي رښتیا هم یو له بل سره تړلي دي. جوړه راځي او جوړه بیرته ځي، او که چېرته له دې دواړو یو ستاسې د دسترخوان څنګ ته راځي نو دا د حیرانتیا خبره نه ده. تاسې پوه شئ چې بل یار یې هلته ستاسې پر بستر پروت دی. هو، په رښتیا چې تاسې د غم او ښادۍ د تلې دوې خواوې یاست. تل لاندې او باندې کېږئ، له حرکت نه لوېږئ، خو هغه وخت چې خالي او سپک شي. که چېرته د ژوند خزانه دار تاسې د سیمه او زر د تللو لپاره په کار وګماري نو ستاسې د غم او خوښۍ پیمانه په یوه حالت نه پاتې کېږي. مرګ: د کاروان د اوښانو د ګونګړیو غږ څوکه لرې کېږي. کری ورځ ګرځېدلې توتکۍ ستړې ستومانه د خپلې ځالې په لورې وخوځېږي او د سمندر له څپو سره په جګړه بوخته کښتۍ هم بالاخره تر غاړې پورې راورسېږي. خو ای مرګه، ته په وخت لاسبری یې او د راتګ لپاره د هېڅ یوه ګړۍ نه ده ځانګړې. د پسرلي رنګین سهار وي او که د مني سپېره غرمه وي، ته یې هېڅ پروا نه لرې او په خپلو کارونو بوخت یې. مړاوی بریځر، ستړی ماښام او خاموشه شپه هېڅکله ستا د راتګ خنډ نه شي کېدای. ته د هېڅ چا او هېڅ شي په کیسه کې نه یې. که د وریځو پنډونه خولې خلاصې کړي او د مځکې د تندې ختمولو لپاره په شیبو وورېږي او یا هم د ځمکې وچې شونډې یوې قطرې اوبو ته په تمه وي، ګلان د خپلو پاڼو په رنګ ورېښمو کې پټ وي او که د خزان تبې وهلې وي. لنډه دا چې یو موسم هم ستا د لارې خنډ نه ګرځي. ته په هر شي بر یې. د سمندر په ژوره او کراره غېږه کې هم له تا خلاصی نشته. د سپېدار د ونې تر سیوري لاندې هم ستا له لاسه څوک په قرار نشي کېناستلی او په میدانونو کې خو هسې هم ستا واک دی. مختصر دا چې له تا هېڅ ځای خوندي نه دی. ستا د باز غوندې له سرو سترګو نه هېڅوک هم پناه نه دي او ستا ساړه او زیږ لاسونه هر وخت د غېږې ورکولو لپاره خلاص دي. ملګري ته مې وویل: هغه پورې ښځه وینې؟ هغه چې اوس د بل چا پر څنګل ور پرته ده. پرون یې بلکل همداسې زما په څنګل سر ایښی و. ملګري مې ځواب راکړ: او سبا به زما په څنګل خوب کوي. ومې ویل: ته خو لږ ورته وګوره، څومره نږدې ورناسته ده، د دوی وجودونه یو له بل سره لګېږي. پرون ما ته هم همدومره نږدې راناسته وه. ملګري مې وویل: او سبا به زما خواته هم همدومره نږدې ناسته وي. ما ورته وویل: اوهو، وګوره، دواړه له یوې پیالې نه څښاک کوي.
پرون یې زما پیاله له خپلو شونډو سره لګوله. ملګري مې ځواب راکړ او سبا به ته ګورې چې له ما سره وي او له یو ساغره یې څښو. ما بیا وویل وګوره د هغه سړي خواته څومره په مینه ورګوري، په سترګو کې اقرار او اظهار له ورایه ځلا کوي. ملګري مې وویل او سبا به ما ته هم داسې په مینه راګوري. ورته ومې ویل ته ورته وګوره لکه څنګه چې اوس د هغه سړي په غوږ کې د مینې سندرې وایي، همداسې پرون زما په غوږ کې د مینې سندرې زمزمه کولې. ملګري مې وویل او بله ورځ به بیا زما په غوږ کې د مینې دا نغمې زمزمه کوي. ورته ومې ویل هلته وګوره لکه اوس چې څنګه هغه ته غاړه ورکړې وه، پرون کټ مټ همداسې ما ته را تر غاړې وته. ملګري مې راته وویل ته به ګورې سبا به بیا ما ته داسې غېږه راکوي. ملګري ته مې مخ ور وګرځاوه. ورته ومې ویل دا څومره عجیبه ښځه ده. خو ملګري مې ځواب راکړ هغه بالکل د ژوند په څیر ده چې ټول خلک ترې برخمن دي، د مرګ په څیر پر هر چا بریالی ده او د ابدیت په څیر یې ټول په خپله غېږه کې نیولي. له هغې پرته ژوند امکان نه لري. هغه ژوند دی. وروستی سوغات. د 28مې شپې تکې ژېړې سپوږمۍ په اوښلنو سترګو او چوپه خوله د ځمکې لور ته کتل، کټ مټ د هغه مریض په څیر چې نور له خپل ژونده ستړی وي او هر اسویلی یې لکه د دیواله ګړی ټک ټک مرګ ته شیبې شماري. پیکه رڼا به یې کله کله د نارنج د ونې په شنو پاڼو ولګېده. نږدې د یوه بلبل له شوره ډک غږ به د شپې چوپتیا ماته کړه. له فریاده ډک غږ به یې ازانګې وکړې او فضا به نوره هم ویرونکې شوه. خو د فطرت په منګولو کې زنداني سپوږمۍ بېوسه وه او د پنډو وریځو د سپینو ټوټو په منځ کې داسې ښکارېدله لکه په سپین کفن کې د کوم ځوانیمرګ پیچلی جسد. ځلېدونکو ستورو هم په ډېره مایوسۍ خپل ملګري ته کتل. له سپوږمۍ سره له یوې میاشتې ساعتېرۍ او وخت تېرولو وروسته اوس د هغې فراق ته اندېښمن و او په یوه ژور چورت کې لاس تر زنې ناست و. له بلې خوا سپوږمۍ چې له ډېره غمه په ځان نه پوهېده، څوکه څوکه د اسمان په شنو څنډو کې پناه کېده، د هغه وریځې په څېر چې له ورېدو وروسته ورو ورو په فضا کې ورکېږي. ټول کائنات د یوې هیبتناکې خاموشۍ په ټیکري کې نغښتي وو. د سپېدار ونې یوې او بلې خواته ښویېدې. ته وا له ډېره غمه لاسونه موښي او د بدن ستړیا لرې کوي. اوږده سیوري د شیشکو په څېر ویرونکي ښکارېدل. کله ناکله به په اسمان کې یو پیکه ستوری د وچ ګلاب غوندې تر سترګو شو او د سپوږمۍ زګیروو به په هوا کې ازانګې وکړې. شپه ورو ورو په ختمېدو وه او د اسماني څراغ روښانه شغله څوکه څوکه مخ په مړه کېدو وه. په دې وخت کې یو دم یوه ځلېدونکي ستوري په اسمان کې لاندې د ځمکې په لور منډه کړه او د ځمکې په بې پایانه ژورو کې ورک شو. ما ته دا ننداره داسې ښکاره شوه لکه له ژوند سره د تل لپاره د خدای پاماني اخیستونکي مسافر وروستی سوغات. خپلې ملګرې مځکې ته د انډیوال وروستۍ نښته د سپوږمۍ له اندېښمنو ډکو سترګو څخه څڅېدلې اوښکه. لومړی نظر. دا هغه شیبه ده چې د ژوند خمار له ویښتوبه جلا کوي. دا لومړی جادویي نغمه ده چې د زړه په زرینو تارونو کې پیدا کېږي. دا هغه لنډه لمحه ده چې پکې د روح په مخ د زمانې ټول رازونه سپړل کېږي. سترګې د شپې ټول رنګونه او رمزونه ویني او د وجدان بوختیاوې له نږدې څاري. دا هغه وخت دی چې د ابدیت له رازونو ټولې پردې پورته کېږي. دا هغه تخم دی چې د مینې ستر دیوتا یې په خپلو مبارکو لاسونو توږي. د محبوب لیمې یې د مینې په کرونده کې کري. د مینې او میلان په آرامه فضا کې وده کوي او په پای کې اروا په خپلو نازکو ګوتو ریبي. د محبوب د سترګو لومړی نظر د هغې اروا په څیر دی چې د بې پایانه سمندر د څپو په سر یې پروازونه کول. هغه وخت چې خدای پاک وویل او د ځمکې او اسمانونه منځته راغلل. د واک تږي. یو ځل مې په یوه جزیره کې یو غټ دیو ولید چې سر یې د انسان و او د اوسپنې پښې یې وې. هغه درګرده لګیا و. ژر ژر یې په یوه لاس د سمندر اوبه څښلې او په بل لاس یې د ځمکې خاورې خوړلې. زه تر ډېره په چورت کې ورته ولاړم. وروسته ورغلم. ترې ومې پوښتل آیا ته لا نه یې مړ شوی؟ له دومره خوراک او څښاک وروسته هم ستا تنده او لوږه نه ده ختمه شوې او ته نه یې مطمئن؟
زما خواته یې راوکتل، ویې ویل: ولې نه، له ډېره څښاک او خوراکه زیاتي ستړی یم، زړه مې هم راډکېږي، خو له ما سره دا ویره ده چې سبا به بیا د څښلو لپاره اوبه او د خوراک لپاره ځمکه نه وي. د ادبچینې د خپرونې قدرمنو مینوالو، دا وه زموږ د نن ورځې ادبچینه خپرونه چې ما احسان الله مظهر تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بښونکي سپېڅلي رب سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد او آباد اوسئ.